زمونږ ډیر محترم مشر پروفیسر بارام زخمی صاحب موږ د هغوی شکریا ادا کوو چې هغوی نن زمونږ د محفل ته راغله او دا محفل یې ښکلی کړو. یقینا چې د هغوی هم ډیر خدمات دي د پښتو ژبې دپاره. 9 پورې کتابونه تقریبا د هغوی راغلي، دا هم د پښتو د غیږې دپاره یو ډیره ښکلا ده او ګټوره خبره ده. او زه د هغوی خصوصي شکریا ادا کوم چې هغوی د راتلل خو په مونږه احسان خو د دې سره سره موږ د کتابونو ډالۍ هم راوړل، نو په هغې کې خو په سر باندې زما نوم لیکلی دی او د اقبال سجید اداس صاحب نوم یې لیکلی، عبدالکبیر عطا صاحب نوم دی، ارشد خان صاحب نوم دی او زمونږ د صدر علي محمد خان صاحب نوم هم دی. نو دوی له د کتابونو ډالۍ راوړل، د دې موږ ډېره شکریا ادا کوو. خو د دوی دا چټ چې ما ولیدو نو ما ته خپل یو 2 شعر رایاد شو، دا به دوی ته زه خصوصي ډالۍ کوم د دوی د دې مینې د خلوص په وجه باندې چې خبر د محبت په زیر زور شي، چې خبر د محبت په زیر زور شي، زړه سورې سورې چاړه غوس په ځیګر شي، او بې د مینې څوک د ځانه څه خبر وي، بې د مینې څوک د ځانه څه خبر وي، چې مین شو نو د ژوند په راز خبر شي. ډېر محترم باران زخمی صاحب ته خواست کوم چې راشي او ستاسو سره مخاطب شي. بسم الله الرحمن الرحیم. خوږو دوستانو، دا وخت د ډیرو خبرو نه دی، ځکه چې وخت اجازت نه ورکوي، او زه به دغه مختصر خبرې وکړم چې د خپل ملکان ملګرو زه شکریا ادا کوم چې هغو ما ته په داسې یو عزتمن پروګرام کې چې هغه د ډاکټر علي خیل دریاب صاحب د ایوارډ پروګرام او حقیقت دا دی چې زړونه زړونو ته نږدې که نه، نو د علي خیل دریاب صاحب په پروګرام کې زما د خپل راتګ زه خپل ځان له یو فخر ګڼم، ځکه چې زما د ډېر وخت دوست دی، ملګری مې دی، او زه د هغه د خدماتو چې کوم دی په خپله ډېر اعتراف کوم او دا په دې خوشحاله یم چې یاره په ژوند کې یعنې نن سبا انشاءالله دا روایت پرېوتو چې یاره شاعران خلک قدروي، په خپل ژوند باندې قدروي، او د مرګ نه پس خو بیا هر سړی یادوي، او ښه قدر همدغه دی چې دا په ژوند باندې د سړي وشي او هغه ته دا پته ولګي چې یاره ما څه کړي دي، نو انشاءالله چې په خپل ځای کې کامیاب شوی یم، یا زما پیغام چې کوم دی قام ته رسېدلی دی یا نه دی رسېدلی، نو د شاعر دپاره د ټول نه لویه خوشحالي هم دا وړې د خلکو په نظر کې وړې خبرې، دا زموږ دپاره ډېرې لویې خبرې، دا ایوارډونه، دا ستاینه، یعنې تش هغه کمنټ کول هم چې کوم دی، لکه ما ته د سوشل میډیا زمانه ده چې هغه کمنټ هم سړی کوي، زموږ د اړه غټ شي، موږ وایو چېرې زموږ د پیغام چې کوم دی دا مؤثر دی او دا کار کوي، نو دغسې انسان بیا مخکې ځي. نو الله پاک دې تاسو ټولو ته چې کوم دی د جزای خیر درکړي، د ښه پروګرام چې تاسو دونه خپل پروګرام او زه د خپل د ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې نن سبا هغو په سوات رانږدې کې یعنې ډېر ښه پروګرامونه کوي، او زه په سوشل میډیا باندې اورم، کله راتلو وس مې وشي کله را نه شم، اکثر زه بیماري ده راته، په دې وجه باندې زه کم خو یا د ظهور خان د هغو پروګرام خو زه مس کولی نه شم، ځکه چې هغه زما ډېر قدردان دی او ډېر اوچت سړی دی، لوی سړی دی، او زه هر هغه سړي ته لوی وایم چې یاره دی د پښتو ادب خدمت کوي او په اخلاص یې کوي، په څه لالچ یې نه کوي او د فخر دپاره نه کوي، څه دغه دپاره نه کوي، شهرت دپاره نه کوي، نو د دې نه لوی سړی ما ته بل نشته، ځکه چې په دې دور کې په دې وخت کې دی چې کوم خدمت کوي نو دا بېلوسه خدمت دی، په دې کې د هېڅ لالچ نه دی، ملنګ او فقیر سړی دی، دغه غږ چې کوم دی نو هغه ولسي غږ وي، هغه عوامي غږ وي، او هغه چې کوم دی خدایي غږ وي، نو موږ په داسې خلکو باندې فخر کوو، او داسې خلک به موږ ځان سره انشاءالله مخکې وړو، بوزو به دا زموږ کشران دي، دا زموږ مټې دي، د دوی نه بغیر موږ نیمګړي یو، دا نن که موږ څه یو د دې کشرانو په وجه باندې یو، د خپلو د ادبي ملګرو په وجه باندې یو، نو الله پاک دې موږ ټول د نیکۍ توفیق راکړي، او په خپلو دغه کې چې کوم دی موږ له پکار دي یاره د دور سره موږ خپل فن هم آهنګ کړو، او د خپل خبرې اترې زموږ د ملک چې دی نو ډېر زیات په بد حالاتو کې دی، نو نن سبا په خپل فن کې چې کوم دی د خپل ملک د امن خبره هم کوئ که نه، کله چې کوم دی د خپل امن خبره کوئ او د ښې خبرې کوئ، انشاءالله د بدو خبرو نه به ځان ساتو، ځکه چې دا ژوند فاني دی، تېرېدونکی دی، اخر تېرېدونکی دی، پاتې کېږي څوک به هم نه، نو چې ښې خبرې وي چې یاره په هغې باندې بعد مونږ بیا ځان راته بد ښکاري، دا کتابونه ما لیکلي دي، الحمدلله په مونږ هم ځواني تېره شوې ده،
او موږ هغه دور کې هم دا سوچ پکو چې داسې لفظ ونه لیکم که زما د مرګ نه بعد یا زما په ژوند باندې زما وصیې او کړوسۍ ګوري نو چې کم از کم مال په شرم نه راځي داسې لفظونه نه وي یعنی په ادب کې داسې لفظونه بې ادبي نه وي چې په هغې باندې سړي ته ځان به بیا ښکاري نو ځان به د بدې ښکاره کولو الفاظ به نه استعمالو او ښې خبرې به کوو انشاءالله د معاشرې د اصلاح خبره به کوو که نه دا زموږ د ټولو چې کوم دی یو ضرورت دی چې امن وي په وطن کې انشاءالله موږ ټول به خوشحاله یو زموږ ژوند به ښه نو زه به تاسو ته یو مختصر غوندې غزل واورم ما خو هغه روماني غزلې پرېښې دي ځکه چې زما ټول دا رومان دی هغه ما دا کړی دی او 15 کتابونه چې جوړ شوي دي د شاعرۍ غټ کتابونه دي نو دا به انشاءالله وخت په وخت تاسو ملګرو ته څو ما ته خو پته نه وي چې یاره څوک ملګري به وي د کومو راته پته وه هغو نه ما راوړو چې د کومو نه ده هغو ته به انشاءالله خپل حق رسي خو چونکې ما بایپاس کړی و زه بیمار وم نو ما دا کال یو نیم کال دا زه لکه کور باندې پاتې شوم هغه گردش نه دی کړی نو چې زه ګرځم انشاءالله ځان سره به دا تحفې وړم ملګرو له ورکوم به دا ما هم د دې پاره دی کړی چې څوک وګوري ټیک ده چې کوم پاتې دي چې خفه کېږي نه هغو له به انشاءالله په بل پروګرام کې انشاءالله بیا د هغو ډاله میلاویږي او دا چاته چې میلاو شي هغو دې قبول کړي الله هم خوشحاله لره زه به ته یو عام ساده غوندې غزل ووایم نو دریا صاحب دا غزل دی چې کمال دولت د امیرانو لري کمال دولت د امیرانو لري سړی د خوی د فقیرانو لري کمال دولت د امیرانو لري سړی د خوی د فقیرانو لري او هغه به هیڅ چیرې بېسوکه نشي هغه به هیڅ چیرې بېسوکه نشي څوک چې لښکر د خو یارانو لري هغه به هیڅ چیرې بېسوکه نشي څوک چې لښکر د خو یارانو لري او زه د نوم مسلماني څه کوم زه د نوم مسلماني څه کوم چې خوی خصلت د کافرانو لري زه د نوم مسلماني څه کوم چې خوی خصلت د کافرانو لري او چې ننګیالی د قام په ننګ کې مړ شي چې ننګیالی د قام په ننګ کې مړ شي نو مرتبه د شهیدانو لري چې ننګیالی د قام په ننګ کې مړ شي نو مرتبه د شهیدانو لري او هغه به څرنګې ایمان تیروي هغه به څرنګې ایمان تیروي چې عقیده څوک په بوتانو لري او هغه سړی د کلی خان ګڼمه هغه سړی د کلی خان ګڼمه او زړه کې چې غم د غریبانو لري هغه سړی د کلی خان ګڼمه زړه کې چې غم د غریبانو لري او هغه به کر د ازغو ولی کوي هغه به کر د ازغو ولی کوي چې اراده څوک د ګلانو لري او قربان د فقر د هغه فقیره قربان د فقر نه د هغه فقیر قربان د فقر نه د هغه فقیر او چې خوی خصلت د بادشاهانو لري قربان د فقر نه د هغه فقیر چې خوی خصلت د بادشاهانو لري او زخمی د پن په باریکو پوهیږي زخمی د پن په باریکو پوهیږي ځکه عظمت په شاعرانو لري